الحمد لله الذي جعل السلام شعار المؤمنين وفتح الأبواب المحبة والإيمان، والصلاة والسلام على سيد الداعين إلى السلام محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. زما عزت مندو قابل احترام مشران ورونو دینی خویندو کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نه بعد در رب العالمین شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته د عظیم عبادت توفیق راکړ. الله دې موږ او تاسو ته د توانایي همیشه په نصیب کړي. دعا کوو هغه مسلمانانو ته چې دې عبادت نه په غفلت کې پراته دي، الله دې هغې ته نیکۍ هدایت وکړي. دعا کوو هغه مسلمانانو ته چې هغه مریضان دي، الله سبحانه وتعالی دې ورته شفای کامل عاجل ورکړي. زما عزتمندو، دو جمعې موږ په دې موضوع باندې تاسو سره مخاطب وم چې د غیر مسلمو سره د غیر مسلمو حقوق په اسلام کې چې هغه تقریبا 14 حقوق موږ ذکر کړل، او د هغې نه بعد بیا تېره جمعه 15 ضروري خبرې په معاشره کې د غیر مسلمو سره د هغې ذکر موږ وکړ. بیا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې څومره حقوق دي، نن د هغه حقوقو نه چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق لري او هغې ادا کول ضروري دي. او په معاشره کې همیشه یو ځای د مسلمانانو ملاقات، کله چې دو انسانان په خپل مابین کې ملاقات کوي نو د هغه ملاقات متعلق او د مسلمانانو په مابین کې چې د یو بل حقوق ادا کول ضروري دي، هغه سلام کول. زما عزتمندو، دنیا کې چې څومره ادیان دي، څومره مذاهب دي، څومره ملتونه دي، د هغې په خپل مابین کې د ملاقات په وخت کې یو عقیدت، احترام او ادب یو څه طریقه وي. کله چې دو انسانان په خپل مابین کې ملاقات کوي نو د دغه ملاقات په وخت کې هغه د هر مذهب سره د هغې تعلق وي او د هر قوم او د ملت سره د هغې تعلق وي، نو د دغه ملاقات یوه طریقه وي او د هغه طریقې مطابق د انسانان په خپل مابین کې ملاقات کوي. نو زموږ دین اسلام موږ او تاسو ته هم دغه د ملاقات طریقه راښیي چې کله تاسو د یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات کیږي نو هغه طریقه به ستاسو څنګه وي. اسلام یو عظیم دین دی. موږ ته د عقیدت او احترام، د ادب او د احترام، د الفت او د محبت چې کوم درس او تعلیم مسلمانانو ته ورکړی دی، دا په نور ادیانو کې نشته دی، دا په بل دین کې نشته دی. اسلام مسلمانانو ته دې خبرې امر کوي چې په خپل مابین کې د عقیدت او د الفت برقرار ساتلو دپاره او په خپل مابین کې د ادب او د احترام قائم ساتلو دپاره او په خپل مابین کې د شعر او شکر تعلق قائمولو دپاره موږ او تاسو ته ډېر زیات اخلاق راښودلي دي. موږ او تاسو ته ډېر زیات آداب او اخلاق اسلام د دې په باره کې رهنمایي کړې ده. زما عزتمندو، دغه عالي اخلاقونه یو عظیم ادب، لوی ادب هغه دا دی چې هغه سلام کول. دغه عالي اخلاق چې موږ ته اسلام راښودلي دي نو په هغه عالي اخلاقو کې یو عظیم ادب هغه څه شی دی؟ سلام کول. سلام زموږ او ستاسو د دین امر دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی او د الله پیغمبر په دې باندې ډېر زیات تاکید فرمایلی دی، زیات تاکید یې کړی دی. یو ورځ یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، عرض یې وکړ چې یا رسول الله ای الاسلام خیر، بهترین اسلام دا کوم اسلام دی ما ته راوښایه، هغه اسلام چې له ټولو نه بهترین دی، له ټولو نه افضل دی، دا ما ته راوښایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وفرمایل؟
وی فرمایل تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم يعرف. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته دوه کارونه وکړه، که ته افضل اسلام او بهترین اسلام دا پیژندل غواړي نو هغه دوه کارونه ته وکړه. یو دا تطعم الطعام، ځان کې د طعام د ورکولو صفت را پیدا کړه چې د هر انسان ته طعام ورکولی شي، تاکې د یو لقمه طعام ورکولو صلاحیت موجود وي، دا طاقت تاکې موجود وي ته چاله یو لقمه طعام ورکولی شي. د طعام د ورکولو طاقت او صلاحیت تاکې موجود وي، یو دا صفت ځان کې را پیدا کړه تطعم الطعام. دا بهترین اسلام دی. د الله پیغمبر ورته وفرمایل، بلې ورته وفرمایل تقرأ السلام، سلام کوه. هر هغه کس ته چې ته پیژنې او که نه پیژنې هغه ته سلام کوه. زموږ د مسلمانانو یو عادت دی چې کله چا سره سلام کوي نو فقط هغه کس سره سلام کوي چې چا سره پیژندګلو وي، هغه ته سلام کوي. چا سره چې پیژندګلو نه وي نو هغه ته سلام نه کوي. یا هر هغه کس ته سلام کوي چې چا سره څه مقصد وي، څه کار یې ورسره وي، څه ضرورت یې ورسره وي، یو مقصد ورسره وابسته دی نو د مقصد په خاطر باندې دا کس ځي او هغه سره سلام کوي. نو زموږ زیات مسلمانان چې کله د بل مسلمان سره سلام کوي هغه د یو مقصد په بنا باندې د سلام کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت علامې چې د قیامت ظهور وشي ډېرې علامې دي. نو یو علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړې ده، و د قیامت د علامونو یوه علامه دا ده چې مسلمانان به په د اخره زمانه کې د یو بل سره چې سلام کوي نو فقط د مفاد او مخاطر باندې به کوي. څوک چې له چا سره سلام کوي فقط دې په خاطر به کوي چې د سره مې یو کار دی ضرورت دی فقط د سره سلام کوم، بل چا سره به سلام نه کوي. وایي دا د قیامت د علامونو یوه علامه ده چې مسلمانان به فقط دا سلام د مفاد دپاره د یو مقصد دپاره دا یو بل مسلمان سره به سلام کوي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل؟ الا من لم يعرف ومن لم يعرف، هغه کس چې ته پیژنې او که نه پیژنې نو هغې سره ته سلام کوه. سپین دی او که تور دی ته ورسره سلام کوه. د هر مسلمان سره سلام کول دا زموږ او ستاسو د دین امر دی. بیا الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې موږ او تاسو له تربیت راکوي، آداب موږ او تاسو ته راښیي، د معاشرې آداب راښیي، اخلاق راښیي. یو چا سره ملاقات کې نو دغه ملاقات دپاره الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته طریقه په قرآن کې راښیي. قرآن عظیم الشان کې الله سبحانه وتعالی داسې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې ته د یو بل کس د بل انسان کور ته داخلېږي وایي تر هغې پورې مه داخلېږه، لا تدخلوا بیوتا غیرکم حتی تستأنسوا، تر څو پورې چې د هغه نه اجازه نه اخیستې. د اجازې نه بغیر د چا کور ته داخلېدلی نه شي. اول به اجازه واخلي، اول شرط دا شو چې د چا ځای له ورځي. نن سبا مثال خبره دغه اجازه په څه ذریعه باندې ده؟ یا زنګ وهل دي، یا ټک ټک کول دي، دروازه وهل دي، یا مثال په تلیفون باندې هغه له خبر ورکول دي چې ستا خواته راځم. حتی تر دې چې یو پلار والد که د خپل اولاد اتاق ته ځي، د اولاد کمرې ته ځي، نو هغه به هم څه به کوي؟ د هغې نه به اجازه اخلي. د اولاد اتاق ته ورځي نو هم د هغې نه اجازه واخله او د هغې نه خبر واخله او بیا لاړ شه. ولې؟ در آدابو سره برابر دي چې ستا اولاد په کوم حالات کې دی، اګه زنانه اولاد دی او کوم مردانه اولاد دی. انسان په خوب کې څنګه حالات سره وده وي. نو که ته د خپل اولادو اتاق ته ځې نو د هغې نه اجازه واخله حتی تستأنسوا، نو بیا به ور داخلېږي. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي وتسلموا علی اهلها. دویم کار دا وکړه چې په هغې اهل باندې سلام وکړه، د هغې په اوسېدونکو باندې سلام وکړه. د یو چا ځای ته چې داخلېږي اجازه دې واخیستله. بعضې کسان داسې فکر کوي چې زه خو مشر سړی یم، زما عمر ډېر زیات دی، د فلاني ځای ته چې ورځم ما نه څوک پوښتنه کوي، راسه هلته ننوځي. نه، دا خبره صحیح نه ده. بلکې هر ځای ته چې ته داخلېږي هلته اجازه واخله، ولو که د خپل اولادو اتاق ته داخلېږي هم ته اجازه واخله. دا ښه طریقه ده. په دې اروپا کې یو ښه کار دی چې کله مېلمانه چا کره ځي یو نو مخکې نسپراک جوړ کړي چې په فلانۍ ورځ په فلاني تاریخ تاسو کې راځم. لیکن زموږ نو ستاسو په وطن کې اکثر داسې نه وي. غرمه به خلک به ودې یو دمه مېلمانه حاضر شي، ماښام به تا سره به بندوبست وي یا به یو دمه مېلمانه حاضر شي. نو دا طریقه اصل کې د آدابو د اسلام خلاف ده. اول حتی تستأنسوا، د اجازه هم دې ته وایي چې هغه سره اسپراک جوړ کړه، وخو سره جوړ کړه. او بیا چې داخل شوي نو الله سبحانه وتعالی موږ تاسو طریقه راښیي وتسلموا علی اهلها، د هغې په اوسېدونکو باندې سلام وکړه. بل
آیات کې بیا الله سبحانه وتعالی د طریقه او ترتیب موږ ته د آدابو او د ملاقات راښیي چې ملاقات به تاسو معاشره کې څنګه کوئ. نو په هغه آیات کې داسې فرمایي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې تاسو خپل رهایش خپل کور ته داخلېږي نو په هغې کې هم دا کار وکړه چې فسلموا علی انفسکم په خپل اهل باندې سلام وکړه. او بیا په دې آیات کې فرمایي تحیة من عند الله مبارکة طیبه. وی دا سلام د الله له طرف نه یو مبارکه تحفه ده. نو که ته دغه کور ته داخلېږي نو دې تحفې سره داخل شي. ډېر انسانان هغه کور ته داخل شي نو اکثر په دې باندې داخل شي چې دا چېرته دی او هغه څنګه دی دا لرې که دا ولې دلته پروت دی دا څنګه داسې دی په مختلفو دغه باندې داخلېږي. بلکې قرآن څه وایي قرآن وایي کله چې ته هلته داخلېږي په سلام باندې داخل شي. او بیا وایي دا بهترینه تحفه ده تحیة مبارکه. دا سلام د الله له طرف نه یو بهترینه تحفه ده. ته خپل کور ته داخلېږي که نورې تحفه دې اخیستې او که نه فروت دې اخیستې دي او که نه بله تحفه تا سره شته دی او که نه لیکن خپل کور ته چې کله داخلېږي دا یوه تحفه درنه ایره نه شي چې په هغې باندې سلام کول. دا سلام د الله سبحانه وتعالی له طرف نه تحفه ده. او د الله قرآن کې فرمایي تحیة من عند الله مبارکة طیبه. ستاسو د رب د طرف نه دا یو مبارکه تحفه ده. زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی امام بخاری رحمه الله دا حدیث راوړی دی. هغه فرمای وی الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم وو فرمای کله چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام تخلیق وکړ آدم علیه السلام پیدا کړ نو رب العالمین دی آدم علیه السلام ته و فرمایل چې ته لاړ شه او د ملایکو په یو مجلس باندې سلام وکړه. د ملایکو یوه ډله ده یوه مجمع ده هغه مجمع ته ورشه په هغې باندې سلام وکړه او هغې ته غوږ کېږده. هغې چې تا ته کوم جواب درکړي هغې ته غوږ ونیسه. هغې ته چې دې غوږ ونیو نو فاستمع ما یحیونک. هغې ته غوږ کېږده هغې چې تا له کوم جواب درکړو نو ورته وفرمیل فانها تحیتک وتحیة ذریتک. الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل دې ملایکو چې تا له کوم جواب درکړه دغه جواب دا ستا دپاره او ستا د اولاد دپاره دعا ده. دې ته متوجه شه. آدم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی په امر باندې همداسې وکړل. د ملایکو مجلس ته چې کله ورغې ملایک ټول هلته ناست وو نو آدم علیه السلام ورباندې سلام وکړو. فقال سلام علیکم. آدم علیه السلام دا ویل نو ملایکو ورته په جواب کې ویل چې وعلیکم السلام ورحمت الله. دا لفظ د رحمت الله په جنت کې هلته ورسره یو ځای شو ورحمت الله. او دا لفظ ورحمت الله دا د آدم علیه السلام دپاره بیا سنت وګرځېدل چې دا ستا د اولاد دپاره سنت. آدم علیه السلام سلام وکړو فقال سلام علیکم. ملائکو جواب ورکو وعلیکم السلام ورحمت الله. نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمیل چې دا ستا او ستا د اولاد دپاره دعا ده. نو دا سلام یو جنتي تحفه ده او دا سلام یو جنتي دعا ده چې موږ تاسو خپل مابین کې دیو بل سره کوو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل من یدخل الجنة علی صورة آدم. څوک چې د جنت ته داخل کړی شو الله دې موږ تاسو ټول ور داخل کړي. وایي څوک چې جنت ته داخل کړی شو دا به د آدم علیه السلام په شکل او صورت باندې به وي. او بیا په حدیث کې فرمایي چې په دنیا کې د خلکو قدونه کم شول لیکن د آدم علیه السلام شرعي قد و قامت چې کوم هغه 80 متره 80 متره د آدم علیه السلام دا شرعي قد و قامت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من یدخل الجنة علی صورة آدم. څوک چې جنت ته داخل کړی شو دا به د آدم علیه السلام په شکل او په صورت باندې به وي. یعنې د آدم علیه السلام صفات به پکې موجود وي. نو دغه سلام دا یو د جنت تحفه او د جنت دعا او په دې کې دا لفظ د رحمت الله دا چې آدم علیه السلام دپاره سنت وګرځېده نو دا د ملایکو له طرف نه وګرځېده. زما عزتمندو یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق لري 5 حقوق لري. هغه حقوقو نه یو حق دا دی چې ته هغې ته سلام وکړي. سلام دې ورته وکړه. دغه حقوقونه زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د دې سلام طریقه هم راښودلې ده. کوم کسان چې روان وي هغه به په ناستو کسانو باندې سلام کوي. کوم کسان چې کم وي هغه به په ډېرو باندې سلام کوي. کشران به مشرانو ته سلام کوي. دا تمام رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته تشریح کړي دي. زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو عاجزي موجود وه خاکساري پکې موجود وه. کله چې به دې د اصحاب کرامو سره یو ځای روان و د خپلو دوستانو سره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا وه چې دې سلام کې به مخکې والی کوو چې زه سلام وکړم. دا د الله پیغمبر ډېر زیات خوښېدل چې زه هر چا سره سلام وکړم هر کس ته زه سلام وکړم. دا به کول
نن زموږ مسلمانان اکثر که تاسو وګورئ په مجلسونو کې یا په محفلونو کې بعضې انسانانو کې دا صفت موجود وي چې زه لږ معتبر یم یا داسې د غرور او د تکبر ماده پکې وي دا نه خوښوي چې چاله ورشي چا سره سلام وکړي زه څنګه ورشم چاله سلام وکړي هغه دا خوښوي چې باندې څوک راشي او ما سره سلام وکړي حالانکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عظیمه هستي څوک نه وه هغه چې به یو ځای کې روان و د اصحاب کرامو نه به هغه مخکې کېده چې اول سلام زه وکړم بیا سلام کول زما عزتمندو دا سنت دی جواب ورکول لازم دی ولې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها وردوها الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې تا ته په احترام باندې یو چا سلام وکړ نو ته ولې په ښه طریقه باندې بیرته جواب ورکړه نو سلام کول دا څه شو سنت مؤکد او جواب ورکول څه شی دی د سلام جواب ورکول فرض دی کوم فرض دی فرض کفایي جنتي شي د فرض کفایي دی فرض په دوه قسم دي یو فرض عین دی او یو فرض کفایي دی دا سلام هم د دې جواب ورکول فرض کفایي دی مثلا موږ تاسو په دې مجلس کې ناست یو او یو کس په دې کې حاضر شو هغه سلام وکړو نو په موږ تاسو ټول باندې دا فرض شو چې هغه جواب ورکړو دا واجب شو لازم شو چې موږ تاسو له جواب ورکړو لیکن د دې مجلس نه یو کس راپاسېده دا چې هغه ته سلام جواب ورکړو چې وعلیکم السلام نو زموږ تاسو د تمامو نه چې شو فرض کفایه ادا شوه لکه څنګه جنازې مونږ جنازې د ټولو مسلمانانو باندې فرض دی خو د معاشرې یو څو مسلمانانو د جنازه کې یو ځای شي د ټولو نه فرض کفایه ادا شي نو د دې جواب ورکول به دا فرض کفایي دي د سلام ورکول او مجلس کې چې زیر کسان موجود وي یو کس سلام وکړو او یو د مجلس نه جواب ورکړ شو ټول نه فرض کفایه ادا شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین مسلمان هغه چې په سلام کې مخکېوالی کوي لیکن نن زموږ مسلمانانو هغه دا طریقه ترک کړې ده مسلمانان چې د مسلمانانو سره ملاقات کوي تاسو به لیدلي وسته زموږ دا نوی نسل چې را روان دی ځوانان مشران خو بیا هم ښه دي الحمدلله د هغې سلام موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي مشاهده کړي دي اسلامي طریقه نشته دی او د هغې سلام څنګه هاي برو دا سر داسې ووایي دا سر نه دی دا سر د دې بل سر یې سر جنګي وکړي بیا ورسره څنګه چلو کړي سترګې دا یا سترګې وهل شو یا پسې راتېر شه سوکان وهه نو دا زموږ او ستاسو د دین د اسلام د مسلمانانو سره دا زیب نه کوي یا داسې الفاظ استعمالوي چې هغه څه معنا نه لري داسې الفاظ چې هغه څه معنا نه لري سلام دا یو دعا ده کومه دعا ده سلام ته وایي سلامتیا تا چې یو کس ته سلام وکړه هغه ته دعا وکړه حاجي صاحب زه تا ته یم ته ما ته وایې چې دعا وکړه یو بل ته دعا کوو نو که دا سلام مې درته وکړو دعا مې درته وکړله او که تا ما ته سلام وکړو وعلیکم سلام دې وکړو تا ما ته دعا وکړله او دغه عظیمه دعا موږ تاسو په یو عظیم عبادت کې ترسره کوو په کوم عبادت کې په یو اهم بهترین عبادت کې کوم عبادت چې موږ تاسو اوس تشریف راوړی په هغې کې هم دغه موږ تاسو ترسره کوو کله چې موږ تاسو په تحیات باندې کیږو په تشهد باندې نو موږ تاسو یو التحیة لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته سلام دی په چا باندې په نبی علیه السلام باندې رحمتونه دی برکتونه دي او بیا موږ وایو السلام علینا او سلام دی په موږ او تاسو باندې او بیا څه وایو وعلى عباد الله الصالحین او سلام دی د الله په نیکو بندګانو باندې دا سلام موږ تاسو په یو عظیم عبادت چې موږ تاسو مونځ ادا کوو په هغې کې موږ تاسو ترسره کوو بیا چې دغه مونځ د عظیم عبادت موږ تاسو کله آخر ته ورسوو آخر ته د دې مونځ نه موږ تاسو فارغېږو نو په دې آخر کې موږ تاسو بیا څه وایو السلام علیکم ورحمة الله ښي طرف ته سلام وکړو نو ښي طرف ته انسانان او ملائک هغې ته دعا وکړو په تاسو باندې د سلامتیا وي بیا چپ طرف ته وایو السلام علیکم ورحمة الله چپ طرف ته انسانان او ملائک هغې ته دعا وکړو چې په تاسو باندې د سلامتیا وي نو تر آخره پورې عظیم عبادت چې مونځ دی په هغې کې هم د سلام دعا موجود ده بیا د مونځ نه بعد مسلمانان په خپل مابین کې فارغه شي هغې یو بل ته سلام کوي دا سلام د الله د نومونو نه یو نوم دی د الله سبحانه وتعالی یو کم سل نومونه دي یو نوم پکې سلام دی الله قرآن کې د هغې ذکر کړی دی السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر نو که ته د ورځې څومره مسلمانانو سره سلام وکړې سل سلام لري د ورځې وکړل نو د الله د ذکر تسبیح دې څو کرته وکړله سل کرته د الله د ذکر تسبیح وکړه د سلام نوم ته سل کرته یا الله یا الله یا الله او سل کرته چې سلام وکړو نو دا سلام د الله د نومونو نه یو نوم دی دا د الله سبحانه وتعالی د نومونو د هغې د ذکر تسبیح دې وکړه بیا مسلمانانو کې یو معانقه د یو مصافحه ده دا یې زده کوي معانقه مصافحه
مصافحه دې ته ویل کېږي چې هغه مو تاسو روزمره کولی شو، هر وخت یو لاس ورکول دې ته مصافحه وایي. یو معانقه ده، معانقه دې ته ویل کېږي چې انسان بغل کشي کوي. هغه په هغه وخت کې کېږي کله چې انسان د حج نه راغلی، عمرې راغلی، په اخترونو کې راغی، یا مثال یو کس دی د فکانسي نه راغلی، ډېر وخت نه دی لیدلی، نو هغې سره معانقه کولی شي. موږ تاسو خو هر وخت معانقه کوو، مصافحه ډېره کمه کوو، محبت هم ډېر زیات دی، او دا دواړه د محبت نه کېږي. مصافحه هم د محبت نه کېږي او معانقه هم د محبت نه کېږي. لیکن په عام حالاتو کې، په عام وختونو کې مصافحه کول، او چې کله انسان ډېر وخت پاس یا ډېر یو مخصوص یو خاص اوقات وي او یو مسلمان سره ملاقات کوي، نو بیا معانقه کول، بغل کشي کول، دا ضروري دي. نو دې د وجې نه زما عزتمندو، بیا د دې سلام مقصد یې څه شی دی؟ سلام مقصد دا دی چې کله چاته سلام وکړو، نو مقصد د هغې دا شو چې ته زما د هر قسمه ضرر نه محفوظ شي، زما د هر قسمه ضرر نه ته په امن کې. دا د سلام مقصد دی. یو چاته دې سلام وکړو، نو مقصد دا شو چې زما د هر قول، د هر فعل، د هغې د ضرر نه ته په سلامتیا کې، ته په امن کې. لیکن مسلمانانو د دې سلام په مقصد باندې نه پوهېږي، سلام کوي خو بیا هم د مسلمانانو سره هغه کینه او حسد او دا شیان په زړه کې وي. حالانکې سلام یو دومره مبارکه دعا ده، مقصد یې همدغه دی چې ته د ما نه په سلامتیا کې ما تا سره سلام وکړو. نو دا کول اسلام مسلمانانو ته په خپل مابین کې د اتحاد او د اتفاق او د عقیدت او د احترام، د الفت او د محبت د هغې تعلیم ورکوي. او د هغې د وجې نه یو حدیث کې داسې واقعه ذکر شوی دی د سلام په باره کې، د حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یو صحابي راغی او شکایت یې وکړ چې یا رسول الله، په فلاني ځای کې زما باغچه ده او هلته د یو بل صحابي د خرما ونه ده، هغه د خرما ونه دومره لویه شوې ده چې زما په باغچه باندې سایه جوړې، سوری جوړې، چې هلته فصل نه کېږي، او ما ته د هغې نه تکلیف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي پسې جواب ورولېږه چې دغه ونه د خرما چې ده دا په ما باندې خرڅه کړه، زه به عوض درکړم. هغه انکار وکړ، نه خرڅوم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ما ته هبه کړه. هبه دې ته ویل کېږي چې یو کس راپاڅېږي په خپل ژوند کې خپل مال یو چاته ورکړي چې دا ما تا ته درکړم. ویل دا ما ته هبه کړه، الله سبحانه وتعالی به تعالی په جنت کې یو باغ درکړي. هغه د دې نه انکار وکړو. یا رسول الله ویل نه، دا هم نه قبلوم. نو صحابه کرام په دې باندې ډېر حیران شو، تعجب یې وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پیشنهاد وکړو چې زه بیا عوض درکړم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دپاره غوښتل چې دا مشکل حل شي، د دې په منځ کې جنګ او قتل او قتال ونه شي، عوض به یې درکړم، هم قبول یې نه کړ. دی هم ورته پیشنهاد وکړ چې الله به جنت کې باغ درکړي، ما ته هدیه کرای کړه، دی هم قبول نه کړ. نو هغې تعجب وکړ چې کله دا کس روان شو، نو هغه صحابه کرامو خپل مابین کې ویلې، وایي دا ډېر بخیل انسان دی، ډېر بخیل انسان نه دی. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، وایي تاسو پوهېږئ د دې نه هم بخیل انسان شته. یا رسول الله د دې نه بخیل څوک دی؟ وایي ابخل منک الذي يبخل بالسلام. د دې نه بخیل هغه څوک دی چې هغه په سلام کې بخل کوي. ده کې دومره طاقت نشته دی چې دی یو چا ته ورشي سلام ورسره وکړي، ده کې دومره صلاحیت موجود نه دی چې یو بل مسلمان سره سلام وکړي. وایي دا د هغه نه بخیل انسان دی. کوم انسان کې چې د سلام صفت موجود نه دی، دا بخیل انسان دی، چې دا یو اسانه کار نشي کولی چې یا السلام علیکم یو مسلمان ورسره وکړي. د ده نه نور بخیل څوک کېدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغه نه هم بخیل انسان هغه دی چې هغه په سلام کې بخل کوي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي کله چې انسان خپل کور ته، خپل مسکن ته داخلېږي او د بسم الله مو نه ویله، سلام یې مو نه کوو، دی کور ته داخل شي، وایي شیاطین هم د ده سره سم داخل شي. وایي کله چې دی په طعام باندې کېناستی دی، د طعام په وخت کې بسم الله یې ونه ویله، وایي شیاطین هم په دې دسترخوان باندې حاضر شي طعام سره. وایي کله دی خپل بستر ته لاړې د خوب دپاره او په دې وخت کې ده بیا هم بسم الله ونه ویله، نو د شیاطین بستر ته هم تشریف راوړي. او بیا په هغه وخت کې دا شیاطین څه وایي؟ وایي د کور انتظام نه و، د کور انتظام هم وشو، طعام نه و، د طعام انتظام هم وشو، او د بسترې هم انتظام وشو. نو بیا په هغه کور کې څه وي؟ هلته بیا پریشانۍ نه وي، برکت ختم شي، هلته نحوست راشي. بیا څه وایي؟ موږ باندې چا سحر کړی دی، موږ باندې چا جادو کړی دی. یو سنت عمل چې انسان ترک نه کړي، نو څومره لوی نحوست سره انسان مخامخ کېږي. په کور کې به برکتي راشي، نحوست راشي. ولې کور ته داخلېدلې بسم الله سلام دې ونه کړ، دسترخوان باندې کېناستېدلې تا بسم الله ونه کړله، بستر ته لاړې بسم الله، د الله دې یاد نه کړه، الله نوم دې وانه وستل،
یو سنت باندې چې انسان عمل ونه کړي نو دومره نحوست سره انسان مخامخ کېږي. سلام دا د مؤمنانو دپاره یوه تحفه ده او د شیطان نه د نجات یوه ذریعه ده او جنت ته د داخلېدو یوه ذریعه ده. په سلام باندې انسان جنت ته رسېږي. دا ځانونه دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په سلام باندې انسان جنت ته داخلېږي. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يؤمن احدكم حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. حدیث دې سره لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر هغه پورې تاسو جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو پورې چې مؤمنان نشئ. یا رسول الله څنګه مؤمنان شو؟ الله پیغمبر موږ تاسو ته طریقه راښودلې. څه وایي؟ هل ادلکم علی شیء، یو شی در وښیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په هغې باندې مؤمنان شئ. یا رسول الله موږ ته راوښوه چې موږ په هغې باندې مؤمنان کیږو او جنت ته پې داخل شو. ځکه چې مؤمنان شو د جنت دپاره شرط مؤمن دی، د مؤمن دپاره شرط دی چې څنګه انسان مؤمن کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هل ادلکم علی شیء افشوا السلام بینکم، په خپل مابین کې سلام عام کړئ. دا سلام د جنت ته داخلېدو یوه ذریعه ده. زموږ دین اسلام د هغې تعلیمات همیشه دا دي چې د خپل ځان نه به زیاته ترجیح بل مسلمان ته ورکړي. د خپل ځان نه به ستا ترجیح په بل مسلمان باندې زیاته وي، په بل انسان باندې به ستا پیرزو زیاته وي، په بل انسان باندې به همدردي دلسوزي به دې ورسره زیاته وي. د خپل ځان نه، د ورور نه، د اولاد نه، د کاکا ماما نه، بلکې د خپل ځان نه به انسان په بل مسلمان باندې توجه او پیرزو به زیاته وي. الله قرآن عظیم شان کې فرمایي د مؤمنانو خاصیت یې ذکر کړی دی چې هغې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د مؤمنانو دا صفت دی چې هغه به خپل ځان باندې بل مسلمان ته ترجیح ډېره ورکوي. داسې تعلیم په یو دین کې نشته دی، په یو مذهب کې نشته دی ما سوا د اسلام نه چې ته په خپل حاجت باندې د بل مسلمان حاجت مقدم کړه. داسې به کوم دین کې پیدا شي زموږ اسلام داسې وایي که ستا حاجت وي او د بل مسلمان حاجت زیات وي نو په دې خپل حاجت باندې د بل مسلمان حاجت مقدم کړه او دې د ایمان نشاني ګرځولې ده. په مؤمنانو کې به د اثار او د قربانۍ جذبه موجود وي، په مسلمانانو کې به د بل مسلمان ته د فایدې ورکولو جذبه موجود وي. دا زموږ د دین تربیت دی. زموږ د دین تربیت داسې دی. اوس په دې مجلس کې موږ او تاسو ټول ناست یو او یو ګیلاس اوبه حاضره شوې، یو ګیلاس اوبه حاضره شوې او ټول ورته موږ او تاسو ضرورت لرو. نو زه په دې باندې یقین لرم چې یو به یو ته پیش کوي، بل به بل ته پیش کوي. ته واخله او ته واخله، ده ته ورکړه. یو به یو ته پیش کوي، بل به بل ته پیش کوي. ولې یو ګیلاس اوبه دې ټول ورته ضرورت دی. که یو لقمه طعام حاضر شو او د هغې ته ټولو ضرورت دی نو یو به یو ته پیش کوي، بل به بل ته پیش کوي. په رمضان کې تاسو ګورئ څوک یو چاته خرما پیش کوي، ته واخله ته ورکړه. دا ولې مسلمانان خپل مابین کې داسې کوي؟ ځکه الله قرآن کې فرمایي وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. د دین اسلام په وجه باندې موږ تاسو په زړونو کې محبت واچو او تاسو مرونه وګرځولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آخري حدیث ذکر کومه د الله پیغمبر فرمایي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے د امت خلکو جنت ته نشي داخلېدلی، اے د امت خلکو جنت ته نشي داخلېدلی تر څو پورې چې مؤمنان نشئ. او د مؤمنانو دپاره شرط دا دی چې تاسو په خپل مابین کې الفت او محبت دا قایم نشي. تر څو پورې چې ستاسو مابین کې محبت نه قایم شوی نو مؤمنان کېدی نشي، او چې مؤمن نشي جنت ته نشي داخلېدلی. او د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده ولې سلام چې تا چا سره وکړو زړه کې به دې ورسره بغض نه وي، کینه به دې ورسره نه وي، حسد به نه وي. هغه چا سره چې ستا تو سره هم کلام نه خبرې ورسره نه کوې، ته د هغه نه نفرت کې نو هغه سره اوس خلک سلام نه کوي. او کله چې ته هر مسلمان سره سلام کې، هر مسلمان له ورځې مصافحه ورسره کې، سلام ورسره کې، نو په دې باندې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات خوشحالېږي او دا جنت ته داخلېدو ذریعه ده. الله سبحانه وتعالی به دې خبرمانم د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو نه هم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله العالمین عزیز شما او عزیز چې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. رب العالمین زموږ تقصیرات موږ ته هغې بخشش وکړي. یا الله زموږ ګناهونه موږ ته بخشش کړي. یا الله ستا د رضا په خاطر باندې زموږ هر عمل ته موږ قبول کړي. رب العالمین زموږ مابین کې محبت راولي.
زموږ مابین کې اتفاق او اتحاد راولي. رب العالمین د فتنو نه وساتي. یا الله هر امتحان کې مونږ کامیاب کړي. څومره دوستان چې مریضان دي رب العالمین هغوی له شفای کامل عاجل ورکړي. رب العالمین څومره دوستان چې دلته موجود دي لاس په دعا دي او یو ضروري مشکل دی حاجت دی رب العالمین ته علیم بذات الصدور ته په هغه مشکل باندې پوهېږي. په دې مبارکه د جمعې په ورځ باندې او څومره مسلمانان چې ستا په دې کور کې تا ته لاس په دعا دي رب العالمین د هر ورور هغه مشکل حل کړي. الله دې هغه پریشاني لرې کړي. الله دې زموږ ستاسو اولادونه نیک عمله صالح کړي. رب العالمین د حاجي صاحب مینار د هغه ورور مشر ورور دی هغه مریض شوی دی او بیچاره په شفاخانه کې بستر دی. هغې ته به یو دعا وکړو حاجي صاحب وزیر ته رب العالمین دې شفای کامل عاجل ورته نصیب کړي. الله دې دا تکلیف په خپل فضل او رحم او کرم سره لرې کړي. یا شافي یا دافع البلایا والامراض یا شافي یا دافع البلایا والامراض اذهب البأس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين.